سلامونه ملګرو د باسط شیراني له لورې څخه نیک هیلې احترامات پیرزونې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست او د صحت جامه به پر وجود باندې غوړېدلې ملګرو غواړم د کرونا وایرس په هکله یو څو خبرې در سره وکړم چې دا مهال په نړۍ کې د وبا په شکل کې خورېدلی دی نو ملګرو کوشش کوئ بغیر د څه ضرورت څخه د کوره بهر مه راوځئ که راوځئ هم نو له هر انسان څخه تقریبا کم از کم 1 میټر فاصله ضرور ساتئ له روغ بړ بیخي له خلکو سره روغ بړ مه کوئ دا ستړي مه شي غاړه غړی یو بل سره غاړه میلاوېدل لاس میلاوېدل او د ګاڼې ګوڼې ځای له مه ځئ او د دې دا مطلب نه دی راوځئ یا د ضرورت مطابق راوځئ خو له خلکو فاصله ساتئ روغ بړ مه کوئ د ګاڼې ګوڼې ځای له مه ځئ او نور په لاسو کې دستانې اچوئ او ماسکونه اچوئ او نور کوشش کوئ په ګرمو اوبو باندې په ګرمې اوبه غرغړه کوئ او نور چې کوم داسې حفاظتي تدابیر دي هغه اختیاروئ د ډاکټرانو پر مشوره باندې عمل کوئ نو د دې ځکه چې د دې وایرس دا مهال په نړۍ کې څه داسې ښه دغه رزلټ نه دی راوتلی چې څه ویکسین یا بل څه داسې ایجاد شوي وي کوي هم خو کوشش کوئ د لرې راسي څه ټیم به اخلي نو موږ به له دې وایرس څخه په خپل حفاظتي تدابیر څخه احتیاط څخه به کار اخلو په دې به ځان ځینې ژغورو نو ستاسو د ټولو ډېره مننه مهرباني تشکر